د خوست په صبریو او یعقوبیو ولسوالۍ کې د محمد اکبر جان او ظاهر جان د ورونو ترمنځ 15 کلنه دښمني چې ځاني زیان هم پکې اوښتی و د قومي مخاورو ځوانانو لوړپوړو چارواکو او دیني علماو په هڅو ذکر شوې دښمني پای ته ورسېده. انجینر عبدالقیوم ځلاند چې دغه دښمنۍ په هوارولو کې ډېرې منډې ترډې کړې وې له دواړو کورنیو مننه وکړه چې د دوی غوښتنه یې ومنله. قومي مخورو هم د شخړو په هواري له ټولو مشرانو غوښتنه وکړه. دا د دوو ورونو ترمنځ بدي وه او ستونزه وه. تقریبا نن 14 کاله مخته دا ستونزه پېښه شوې وه او دا خفګان موجود و چې بالاخره د قومي سپین ږیرو ځوانانو همداشان موږ خپله هڅه وکړله چې د بیرته همغه ورونه کو دوستانې کو. دا دیا ډېر مهم قومي سپین ږیري په دا کې خو یوه کیسه چې باید قومي سپین ږیري دا کوشش وکړي چې مخکې د پیښې نه په معاملو کې کوشش وکړي او معامله چې جنجول ته ونه رسېږي حال شي. د دواړو جانبینو د کورنیو غړو چې لا دې وړاندې یو او بل ته په ښه سترګه نه کتل او د وژلو هڅې کول وویل ډیری وخت به ترې غم او ښادي پاتې کېده او اوس خوښ دي چې دښمنۍ په دوستي بدله شوه. ورونه غونته موږ مخکې ورونه اوس ورونه غونته وخت تېرو بل زه د ټوله مثال کوم ولانه مثال زه دا خواهش کوم ټول ته چې باید ورونه غونته وخت تېر کړو او مثال وړو مشکلونه مونږ غاټې مسایل نه کوو نه جوړ یوه خونه مو د چې یوه مو نه بلله دا پوری توري غار مو ورته خیاله و دا مونږ وروره ده هر چمدي مرګله مسلمان ده کلي وطن سړه مو ده دغه د مخامخ د موج د توري غار چې سره چې دولت روکوي یا مونږ یې نه کوو. خونی سړه مو ده وشه غلطي شوي چې خپله وایي چې یاره زه ګرام یم مونه باد شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت لومړي معاون محمد نبي عمري د صبریو او یعقوبیو ولسوالۍ له قومي مخورو غوښتل چې خپلو سیمو کې د کورنیو ترمنځ ستونزو ته رسېدنه وکړي او پر وخت یې هوارې کړي. دلته په صبریو قوم ټولو قومونو کې وي په صبریو په قوم کې هم کله نه کله وړه مسایل مو خبرېږو چې وي د الله په خاطر په کتاب الله او په سنت د رسول الله باندې یې پیش کړئ نظام و محاکمو ته یې پیش کړئ د خدای نه خواسته داسې ونه شي یا هغه قومي عنعنات دود چې د موږ تر وطن په مابین کې کوم رسم و رواج چې دی هغې ته یې پیش کړئ او که داسې ونه شي یو تر بله زور ورکوو د پښو نه کاڼي سره وباسو او یا بعضې خدای نه خواسته انسي شیطانان پیدا شي یو تر بله هغه شیطانت اضافه کوي مشکل اضافه کوي بیا به خدای نه خواسته نظام ته هم خطر وي قوم ته به هم خطر وي. یاده دې وي چې د افغانستان په ډېری ولایتونو کې د کورنیو ترمنځ شخړې د قومي مشرانو او دیني عالمانو له لوري هوارېږي. افغانستان کې لا پخوا د جرګو له لارې د شخړو د هواري دود موجود دی. لا دې وړاندې هم قومي مخور او دیني علماو په صبریو او یعقوبیو ولسوالۍ لاکڼو ګوربزو تڼیو او یو شمېر نورو سیمو کې د کالونو اوږدې شخړې هوارې کړي دي.